سلامونه تازه خبر او ډېر غټ خبر د پښتونخوا د پی ټی آی صدر نوې چې کوم صدر ته هغه ویلي دي که چېرته صحیح خبره عمران خان هم زما ونه مني نو زه به خپل صدارت چې کوم دی هغه پرېږدم. دې ته وایي خودمختاري، دې ته وایي د قام خدمت، دې ته وایي د ولس په حق کې چې کوم دی راپاڅېدل. یقین وکړه چې هغه چمچګیران، هغه مریدان چې په مختلف شکلونو په مختلف پارټیانو کې دي او هغه د خپل مشر چپړاسي کوي، د خپل مشر مریدتوب کوي، چې کله هم د خپل مشر لپاره چې کوم د خبر راشي نو هغه بدې ته هم ښه وایي او ښې ته هم بیا خو ورته سم پرتوګ ګڼي. ملګرو هغه خبره کړې ده ملګرو چې مونږ کله هم د ناحق سره نه ودرېږو، د ولس هم د سیاسي ورکر هم دغه شان وي. دې ته مشر نه بلکې ورکر ورته وایي، داسې خلکو ته مخلص ورکر چې د ولس لپاره کار کوي، د دې قوم لپاره کار کوي، د دې خاورې لپاره کار کوي. هغه په دې کې سړي کې چې کوم دی هغه کوالټي موجوده ده. یقین وکړه چې ما دا خبرې واورېدې د ما چې دا څو ورځې ستړي کړو نو یقین وکړه د دې مخلصانه د دې هغه رښتینې خبرې زه ویلی سم چې د ده په شان بل داسې کوم ماته په نظر نه راتلو. واقعي چې رښتینې عهده یې په رښتینې ځي لګولې ده او په کوم داسې هغه یې پکې نه ده کړې، مطلب کوتاهي نه ده کړې ده، داسې کمزوري نه ده کړې چې سړی ووایي چې دا سړی د دې عهدې لایق نه دی.